درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د غني پټ ملاتړ رسوا شو. د طالبانو پر وړاندې مهم خنډ لرې کړ. که څه هم چې په پوځي ډول نور طالبان په ټول افغانستان په بشپړه توګه واکمن دي او په دې برخه کې نور هیڅ ډول ستونزه نه لري، خو ځینې کشالي یا مسلې شته چې په دودیز یا قانوني او مشروع ډول باندې اوس هم دوی ته سختې ستونزې جوړوي. له همدې کبله ځینو برخو کې اوس د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د مرستې لاس اوږد کړی دی. غني اوس یو داسې کار کړی چې د طالب ډلې له مخې یو مهم خنډ ګوښه کړی دی. ویل کېږي چې د افغانستان د ولسمشر غني مرستیال له هېواد څخه بهر په دې لټه کې دی چې په دودیز یا قانوني ډول ځان د غني ځایناستی او ځان تبعید شوی ولسمشر اعلان کړي او د دوی یا قانون له مخې د طالبانو مشروعیت وننګوي. خو ښاغلي غني ویلي دي چې دی تښتېدلی نه دی، بلکې د واک د لیږد بشپړ واک حامد کرزي او عبدالله ته ورکړی و او هغوی دا کار وکړ چې نور نو د واک د لیږد پر وړاندې مشروع کومه ستونزه شتون نه لري. د راپورټونو له مخې طالب ډلې په پاکستان کې د افغانستان په استازولۍ او وړو استازولیو کې نوي کسان ګمارلي دي. د رسنیو د راپورټونو له مخې سردار محمد شکیب په پاکستان کې د افغانستان د استازولۍ د لومړي سکرټر په توګه کار پیل کړی. شکیب په کلني توګه په اسلام آباد کې د افغانستان استازولۍ د لومړي سکرټر په توګه کار پیل کړی دی. د رویټرز خبري رسنۍ د راپورټ له مخې له دې امله چې پاکستان طالب ډله په رسمیت نه پیژني، نو په اسلام آباد کې د افغانستان استازولۍ د چارو مخ ته وړلو لپاره د طالب ډلې استازي ته د استازي رسمي نوم نه ورکول کیږي. همدارنګه حافظ محب الله، مولا غلام رسول او مولا محمد عباس د پیښور، کوټي او کراچۍ په وړو استازولیو کې ګمارل شوي دي. طالب ډلې د موسیقۍ غږولو په جرم ډزې کړي او 2 کسان یې وژلي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې د واده په غونډه او بنډار کې د موسیقۍ غږولو له کبله د طالب ډلې په ډزو کې 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه پیښه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د خالي یشنبې پر ورځ د 2021 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې پر 13 په ختیځ ننګرهار ولایت کې سرچینو ویلي چې په دې ولایت کې د واده پر خوشحالۍ د طالب ډلې په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور بیا ټپیان دي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ ناوخته د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو سپینګیري چې د نوم نه خپرېدو په اړ یا شرط خبرې کولې وویل چې په لومړي سر کې طالب ډلې کلیوالو ته د موسیقۍ غږولو پرېښه یا اجازه ورکړې وه. د هغه په خبره وروسته بیا یو شمېر طالب ډلې جنګیالیو د واده پر بنډار برید وکړ چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د روغتیایي چارواکو په خبره د پیښې په پایله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي او ځایي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د طالب ډلې ویان حنیف ننګرهاری هم د پیښې پخلی کوي، خو ترسره کوونکي یا عاملین یې ناڅرګند وسلوال کسان بللي دي. د روان زیږدیز کال د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې هغه مهال چې د افغانستان ولسواکه واکمني وپرځېده او طالب ډله واک ته ورسېده، له افغانستان څخه ګڼ شمېر هنرمندان او سندرغاړي ووتل. د معلوماتو له مخې یو شمېر نورو افغان سندرغاړو بیا په افغانستان کې خپل هنر پرېښی او نورو کارونو ته یې مخه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.